پرشامي ته چې کېدل پرشامي خوړل دا هم سنت دی. د پرشامي وخت د شپې اخري شپږمه حصہ ده. که یو کس په دانه هم وخت شي د غایز اذان نه مخکې خپل پرشامي ختم کو نو دا هم صحیح خبره ده. په دا کې مسله نشته. دمره د پرشامي نه وخت کوي چې د یخ په وجه باندې هغه د غایز د اذان وخت شي. چې کله هم اذان شروع کیږي په هغه نه 1-2 منټه مخکې پرشامي ختم کوي. بعض خلک دا سوچ کو چې میش د شپې خوراک وکي یا ټوله شپه په مجلسینه باندې تیر کی په غاب شپې تیر کی دا واتینا کو او د یغه ګډه ډاکې وي بیا غایز پرشامي ته نه چیږي. وجه د پرشامي ضرورت نشته. حضرت شیخنا میش د شپې 10 4 کړي دو چې د پرشامي هیڅ ضرورت نشته. غلطه خبره ده. صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تسحروا فإن في السحور برکه. یا چې تاسو پرشامي ته چګیږئ پرشامي کوي ځکه چې په دا کې برکت دی. نو کم از کم که خوراک نه کوي د برکت په نیت باندې چګیږئ نو ان شاء الله پرېژا کوه هند تاسو برکت وي. د رزق پریشانی نه وي درته تکلیف نه وي درته چې کله د الله تعالی برکات تاسو سره شامل وي بیا په تو باندې رضا اسونوي او د یغه ثمرات او د یغه فائدې وه جوتوي. د دغه نیت الفاظ په احادیث کې صراحتا موجود نه دي خو بعض خلک په عربي کې هم دغه نیت کو او بصوم غدین نویت من شهر رمضان او دغه په ژبه سره نیت کړل دا ضروري نه دو. کچیرته یو کس په زړه کې نیت وکړي چې زه خو نن رجانه سما د مور رجادو دا نیت هم کافی دی. په ژبه سره دغه نیت ضروري نه دی. البته که څوک په ژبه سره کو په اردو کې هم دغه نیت کړی شي پښتو کې هم کړی شي په هر ژبه کې دغه نیت کړی شي چې زه نن د رمضان مبارک رجانه سم. بهتره خبره ده چې کیم یو کس رجا نسی د یغه نیت په صبح صادق نه مخه وکړو. غایز اذانونه د مخه د یغه نیت وکړو او ځنه رجا داستی چې د یغه نیت په صبح صادق نه مخه ضروری دی. مثلا نظر غیر معین شو یا داسې د کفاره رجس ولې دغه نیت په صبح صادق نه مخه ضروری دی. که صبح صادق نه ورسته څوک نیت وکړو دغه نیت هیڅ اعتبار نشته. او کچیر نفلی رجاوی یا د رمضان مبارک رجاوی یا داسې نظر وی هغه معین وي دغه تفصیل نه ته بیانوم نظر معین وي نو دغه نیت که څوک په صبح صادق نه مخه نه وکړو او ورسته دغه نیت په زوال نه د مخه وکړو چې تشه خوللی نه وي دغه نیت بیا هم صحیح دی. نو فرق دی کې د بعض رجې نیت صبح صادق نه مخه ضروری دی او د بعض رجې نیت صبح صادق نه ورسته که تشه خوللی نه وي په زوال نه مخه دغه نیت کولای شي. په دا کې هیڅ مسله نشته.